باران یا اورښت په خوب کې لیدل. په خوب کې سخت باران کېدل د بلا د لښکر د راتلو علامه ده، او که یې د باران په اوبو مخ او لاسونه پرېولي وي نو د بیرې او غم څخه به خلاصون پیدا کوي، او که باران یې پر سر اوري نو دی به په سفر ځي او د خیر او ګټې سره به راستنیږي، او که ډېر باران وویني چې ټولې ولې یې ډکې کړي دي خو ده ته یې کوم تاوان نه وي رسېدلی نو باچا به ظلم کوي او دی به ترې خلاصون پیدا کوي، او که د باران اوبه خوږې او رڼې وویني نو د اوبو په اندازه به ورته خیر او خوشحالي رسیږي، او که د باران اوبه تروې او بدخونده وویني نو ده ته به په هغه اندازه ورته ناروغي رسیږي. حضرت جعفر صادق رحمه الله فرمایي باران په خوب کې لیدل پر 12 ډوله دي: اول رحمت، دوهم برکت، دریم فریاد کول، څلورم رنځ، پنځم تکلیف، شپږم جنگ، اووم قتل، اتم فتنه، نهم کښتۍ، لسم امن، یولسم کفر او 12 درواغ. كن كما غيث على الأفياء